2.5 لکه افغانۍ در کوم یو ګوته دې پرې کړه 2.5 لکه نه چې 2.5 لکه ډالر هم راته راکړې جنرال صاحب والله که ستنه په ځان چوخ کړم نور څنګه بېګا دې څه شي وخوړه بادرنګ مې خوړلې شونډې مې پړسېدلې مخکې به مې چې شونډې خوړلې بادرنګ مې پړسېده ښه بادرنګ دې خوړلی دي اوس مې شونډې پړسېدلې دي بادرنګ مه خوره د تا په بادرنګو ګزاره نه کېږي او رقم مولی دي لغمان کې هغه خوره په هغه دې انشاءالله ګزاره کېږي بیا به دې شونډې هم نه پړسېږي او مقد به دې هم نه پړسېږي ده بادرنګ یې خوړلی دي ښه وایي پکه دا دې لابسې بله سپکه جنرال صاحب دا دې وپېژندو دا څوک و پیغمبر ته شکنځا کړې وي نه نه دا تمام ورځ جنکیانو ته ګفټینګ کوي د ده لیول وګوره درې جنکیانو ته چې ګفټ کوي وایي ډم چې زور وایي والکه هر چاته چې کوي دي د خپلې پیسې دي نو څه داسې که جنکیانو ته کوي که خپل مور ته کوي که خپل عادي ته کوي خو داسې دا بادرنګ یې خوړلي دي دغه کار یې ښه نه ده نو دغسې خلک دي دغه د راضي وایي عبدالرحمن او که عبدالمنان ته 2.5 لکه افغانۍ ورکړې بیا هغه ځان والوزه او خپل یې په 2.5 لکه روپۍ باندې ګوته نه پرې کوي او بادرنګ بیا مفته خوري دغه ده مبین خانه ما ته یو دوه خبرو اجازه راکوئ نه ولې درکړي تا ګوره تا او پیدا له ما سره ظلم کړی دا بله ورځ یو چڼی م راته راوخېځول پوښتنې یوه کیسې ما یې ځواب ورکول تاسو لایف بند کړل اوس هغه پوښتنې باید درته ځواب کړم تو بعد کیسې جواب وایي هغه بله ورځ نن خبرې دا د ما ګوره دا د ما دنده ده زه باید ځواب کړم دا پوښتنې هغه بله ورځ اوس داسې نه ایستم بادرنګ بله ورځ دې ګوره بله ورځ دا منافقت را سره هغه ورځ لاړلې هغه ورځ جواب کړې وې نن ګوره مبین خره دا والله بلا منافقت ده دا منافقت ده هغه ورځ نه خبرې به هغه ورځ ته پرېږدو نن موږ ته د دې دپاره نه یې راوستی چې ته پروني سوالونه جواب کړې او نه دومره هوښیار یې نن نوي سوالونه دي نوي ښه نوې خبره راته وکړه تاسو کرکټ لمانځئ او تا کرکټ ته خوشحاله وې چې کرکټ هم وګټه کرکټ پرېږده کرکټ دې تا سر وخوري ته کرکټ خبره پرېږده ما سوال ګوره ته ښه پوهېږې چې ته د ما د پوښتنې ځواب خو بیخي نه ته ګوره تاسې جمهوریت ګوره وطن پر ځای ده افغانستان و ته غوږ ونیسېږه نه نو خو ګوره پوښتنه دې کړې ده نو خو ځواب خو یې واوره مهرباني وطن زما افغانستان ده او جمهوریت چې ده جمهوریت چې ده دا د موږ د هېواد یو سیستم و د دې سیستم کې افغانانو د دې سیستم تر عنوان لاندې افغانانو قرباني ورکوله چې په دې کې ګوره چې په دې کې موږ ملي ارزښتونه ساتل او په دې کې موږ ملي ارزښتونه پالل او په دې کې مو د افغانستان نه د امریکایي چانټې سره ته ارزښتونه نشي پاللی ګوره دا غلط خبرې مه کوه دا ولسوالي چې تاسو ته ګمارل شوې ولسوال په توګه باندې دا ډېره غټه جفا د ولس سره کړې ده قسم په خدای که زه پر ځینو اداراتو کې تاسې غوندې خلک ته ولاړ شه زموږ مشران وګوره زموږ کشران وګوره د تقوا پر بنیاد باندې قسم په هغه ذاتو کې چې مستحب عادي ته ورانوري ګوره زما خبرې ته غوږ شه ګوره زما خبرې ته غوږ شه جمهوریت څه ده ولسوال صاحب ګوره ملا احمد اعصم دی ولا زما خبرې څه درته وایم یو دفعه د مایک چې خلاص کړي بیا خبرې ته غوږ نه نیسې راځه پر دې باندې ځینې ملګري دي جنرال صاحب ډېر احترام دعا تاسو مې بحث ته پرېښیاستی زه درته غوږ یم نو تاسو کوشش وکړئ چې یو بل خبرو ته غوږ ونیسئ زما خبرې ته باید معقوله ځواب راکړې ګوره ولسوال صاحب راځه دغه د وطن خبره به هم تا ته درپرېږدم ګوره زما خبرې ته غوږ شه ته یو دقیقه د مایک بند کړه ګوره دغه د وطن خبره به بالکل لایب د سره شیر د وطن خبره به ګوري جنرال صاحب د امریکان ولسوال د یو مجاهد د دواړه بحث کوي مهرباني ما لایب شیر کوي ګوري یو خبره دا دی راځي جنرال صاحب تاسو قضاوت وکړئ دلته به دا نور لیدونکي هم قضاوت وکړي دا د وطن دفاع به دوی ته پرېږدو موږ هر مجاهد نه پوښتنه وکړه خاص د الله د دین دپاره قرباني درته یادوي تر اوسه پورې پر دغه لوګر کې ته مجاهد نه پوښتنه وکړه هغه درته وطن یادوي نه یادوي ټول د الله دین درته یادوي د الله دین دپاره هم قرباني ورکړې راځي پر دې باندې قضاوت وکړو ولسوال صاحب ته د وطن دفاع راته تعریف کړه
وطن دفاع به تا ته پرېږدم ته خدای همدغه دفاع ده چې میلر ګرځېده او ته ورته ولاړ وې دا د وطن دفاع سوه ما خو د الله د دین دفاع کړې ده په کلکه باندې مې کړې تر آخرین سلګۍ ودرېم تر خپل منزل هم راورسېدم ته د وطن دفاع راته وایې که د وطن دفاع دغسې چې برټانویان راسي د میوند د ملالې د میوند هغه غچ بدل د اخیستو دپاره درته راسي شانټو سره او ته ورته ګورې چې وطن ساتم مهرباني ځواب راکړه ګوره اوس ما ته به دغه مایک نه د وطن دفاع همداسې د وطن دفاع راته تعریف کړه کنجکاو مزه زه مسلکي بحث نه نو پوښتنه دې کړې د ځواب یې واخله ولسوال صاحب مهرباني وکړه تاسو ته دواړو ته احترام کوم دغه یو کس د مدرسې مړ وي چی شی لیکلی ده یو د جمهوریت زمری دا راجګوم چې د تا دا کسان سیستم د برابر سي او تاسو کلکه دفاع وکړئ سئ چې بیا ونه زه ته نه یم افشان نه اچولی زه زنګ په خپله باندې هم د جمهوریت په تعریفولو کې هم